د پروګرام په دې برخه کې زموږ ځوان شاعر خالد څخه هیله کوو چې په کولن کې د ځوانانو په استازیتوب خپله وینا او لنډ شعر تاسو ته واوروي. د لوی او بخونکي خدای په نامه د هر څه د مخه درنو مشرانو کشرانو خویندو ورونو په اجازه خپله وینا په دغه لنډه څو بیتیزه پیل کوم. چې د پښتون نام و نشانو هغه ستوری لاړو، چې د پښتون نام و نشانو هغه ستوری لاړو، پښتو یې ځان پښتو ایمانو هغه ستوری لاړو. خپل پښتانه به لکه ستوري د اسمان ځلوم، دای په زړه کې لوی ارمانو هغه ستوری لاړو. شمله یې چاته ور په سر کړم ای زما ملګرو، چې د پښتو شمله او شانو هغه ستوری لاړو. د پښتنې غوټۍ حیا او د پښتو په خاطر چې ټول ملت ورته عیانو هغه ستوری لاړو. پښتنې مورو ښه په مینه او پښتو روزلې، ځکه په هر چا مهربانو هغه ستوری لاړو. صافی قبر باندې ژاړي دواګانې کوي، کور د پښتون چې په ودانو هغه ستوری لاړو. درنو مشرانو، د نن نه یو کال وړاندې د پښتو ژبې د ستر کاروان سپه سالار د پښتنې لیلا مجنون ډاکټر کبیر ستوری په داسې حال کې چې د خپل مرګ څخه هیڅ نوع ډار نه درلوده، نه تنها د خپلې کورنۍ سره بلکې د خپلو ټولو هم مورچله دنګه ځوانانو سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه او خپل دوستان او پښتانه ورونه په غم غمګینه کړل. ډاکټر کبیر ستوری یو پښتون او بیا هغه شډل او زیږ پښتون چې د خپل عمر 3 برخې د یورپ په متمدنه ټولنو کې تیرې کړې وي او د په خصلت، کردار او د غیرتونو د خزانې دروازې د چا په لور او د بیگانه یا غیر پښتني دود په مخ وازه نه کړه او نه تنها د دغه کلتورونو د تحصیل لاندې رانغی، بلکې د عمر د کلونو په تیرېدو د پښتونولي د پښتونولۍ ونو لا څانګې وکړي او سختې زیلۍ هرې خواته وغځولې او د پښتو بیرغې د نړۍ د نورو بیرغونو ترڅنګ د تل لپاره ورپو او د نړیوالو غوږونو ته د اصلي او سوچه متدین مسلمان ملت د غیرت او میړانې غږ ورسو. ډاکټر کبیر ستوری یو د خوږ ژبې غزل لیکونکی و. د ده د شعرونو د هر فرد او بیت څخه د پښتو یوالي ورورولۍ بوی راتللو او همې پښتني ځوانان د پښتو په توره د پښتني لیلا د سر د پړونې د تور اوربل په درناوي هڅول او په خپله غیرتي او میړنیزې مدرسې زده کوونکي او د پښتنې مور په زانګو زنګول. ډاکټر کبیر ستوری یو درملیز شخصیت و. د ده د ژوند د هرې لحظې څخه د انسان سره د کومک او په تیره په ژوند امیدوارولو یعنې ارواح پیژندنې او د ژوند اصلي مفهوم ته د ودرېدلو په لاره سرغړونه نه ده کړې. ډاکټر کبیر ستوری د پښتنو پلار او د دغه ګډ کور د غړو د پالنې او روزنې پالونکی و. ډاکټر کبیر ستوری د هغه آرام او نیک خصلت لرونکی چې د خپل عمر په اوږدو کې بدون د انسان سره د کومک او لارښوونې بل کوم هدف نه درلوده، په ځوانانو مهربان او د لوی تواضع څخه برخوردار و. ډاکټر کبیر ستوری د پښتو او د ستر او هسک اسمان ستوری د تیارو او د تورو تیارو او د اوږدو شپو او د هندوکش د لوړو تړنګو لارښود، خوځند، روښانه او ځلانه ستوری چې د پښتو قافلو او کاروانونو ستره غږ خوځونکی، مخکښ د هرې پښتني وګړي ملاتړ کوونکی و. د ده په موجودیت پښتانه ورونه په خپل پښتني غیرت او میړانه خمار ګرځېدل. پښتني لیلا د خپلو پایزیبو شرنګار د خپل پښتون ورور په ټاټوبي کې غوږونو ته رارسېدلو محبت خپلې غېږې د سوچه مینې په لور واضح کړې وې. پښتنې مور د خپل اصلي دندې چې په یوه لاس د الله لولو او په بل لاس د تورې او میړانې درس په رښتینه توګه د سره کولو، ستوری د هر بېوزلي پښتون رور د لاس امسا او هغه ورونه چې تاریکۍ په تړنګونو کې غورځېدل د آبادۍ او روښنایي په لور راخوځول. کبیر ستوری په پښتني وجره او دیره مین شخصیت و.
هغه د تل لپاره هڅه کوله تر څو دغه سوچه دود او دستور د پښتنو په منځ کې پاتې شي. که د یوې خوا د یووالي ورورولۍ غورې او خوالې پکې کېږي، د بلې خوا د راتلونکي نسل د پښتنو او د دغه غیور قوم په تودې مینې کې د مکمل اشنایي او د خپل منځني سترو او لویو جګړو او ربړو د حل او ورورولۍ د بیا پیاوړتیا په خاطر ترې استفاده کیږي. په خپلو خبرو، ویناو، شعرونو او لیکونو کې په زرین خط یادونه کړې ده. ډاکټر کبیر سوری یو هنردوست شخصیت و. تل یې هڅه کوله چې خپل هنرمندان یعنې پښتانه ځوان او غزل ویونکي، هنر غږونکي وستایي او د هغوی د هنر همیشه درناوی کوو. او په دې پوهېده چې خپله ژبه، خپل کلچر او دود د هنر په ژبه ژوندی او تل پاتې وي. ستوری نه تنها هنر اورېدلو بلکې د شعر قافیه، وزن، راګ ته یې همیشه پاملرنه کوله. او په دې هڅه کې و چې څنګه کولی شي او د کومې لارې کولی شي د پښتنو غږ او پښتانه ورونه په خپلو منځونو کې په یو دسترخوان راغونډ او د خپلې پرګنۍ د ژوند اصلي لور ته سوق کړي. خو افسوس دغه ستر شخصیت نن زموږ په منځ کې نشته. په یورپ کې جګه شمله د چا په سر نه لیدل کیږي. د خړې بساتۍ جامې، واسکټ او خړې څپلۍ د چا په ځان کې نشته. زه په داسې حال کې د ډاکټر کبیر ستوري پاکې اروا ته د تل لپاره د پښتنو د نسل د سر د پاسه سر سیوری دی. د خدای تعالی په لوی دربار کې د دعا لاسونه پورته کوم او د ستوري د همیشني شعار چې ورورولي، یووالی، مشر کشر او پښتني کلچر او دود ته خپل پښتانه ورونه رابولم. زه خپلې خبرې د ستوري په دغه شعر پای ته رسوم. خیال مې زلمی دی او فکر مې مستی لرمه، خیال مې زلمی دی او په فکر کې مستی لرمه، د نوي ژوند په میو تنده ماتولی شمه، د خوشحال خان قلم او توره کې هستی لرمه، د باچا خان د سورپوهانو دود ساتلی شمه، ملا مې تړلې د وطن د ازادۍ لپاره، د پښتنو د آبادۍ او سوکالۍ لپاره. ستاسو د پاملرنې یو نړۍ مننه.